زمان افغانستان وطن دې زما افغانستان وطن افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. زه انجینر مصطفی د المکې پروژیکټ منیجر. زموږ پروژه تقریبا 638 متره زموږ پروژه بیا دوه کوڅې دي. دوه کوڅو کې 130 متره او دویمه کوڅو 115 متره چې دی د اول کوڅو. زموږ کانکریټ کار نور ختم دی او 638 متره کې یو 50 متره پاتې دي. انشاءالله هغه کې تقریبا مسلکي کسانو فرق کوله. کله 20 کسان داسې سکیل کسانو چې مسلکي کسانو، بعض وخت 19 کسانو. اوس فعلا چې دی مونږ پرون چې مونږ بدل کړ هغه کې 14 کسان زموږ مسلکي کسانو او 15 کسان چې دی غیر مسلکي نه ان سکیل شوی همدا کسانو. زموږ دا پروژه کانکریټ مونږ مواد دلته خپل مونږ لابراتوار ټیسټ لرو. هغه انجینرانو خپل دا ساحه کتلې ټیسټ کړي. هغه چې مونږ ته کوم دغه راکړی دی کوم مواد چې مونږ ته ښودلی دی هماغه ځای نه مونږ کرش او شګه او غټه کرش وړوکی کرش هماغه ځای میانکو مشهور دی. میانکو نه مونږ خپل مواد راوړو. زما نوم غمی دی. د اجارب د 15 نایه اوسېدونکی یم. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو د دې پروژې څخه. یعنې موږ د دې در مخه دلته ډېر تکلیفونه لیدلي وو. په ژمي به دلته خټې وې، اوبه وه، ماشومان کوچنیان مو دلته نه سوی تېرېدلی. نو په دوبي دوړې وو، ګارز وو، د دغسې موږ ته بیمارۍ وو، هر سره پیښېدل. نو موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو چې دا ځای مو جوړ څه علاقه مو صفا کړه. مې بلال احمدي د 15 یو ځای اوسېدونکی یم. اوس شکر دی الحمدلله. پخوا اوبه وې، اوبهګانې راغلې وې، پر دغه ځای اوبه به ولاړې وې لږه درګه. اوس شکر دی طالبان دغه راته برابره کړه. د سړکان ګرده سړکان جوړ شول، متعدد سره برابر شول. ګرده شکر دلته 70 کسه 50 کسه اوسېدونکي ګرده د کلي وطن د اختاوي سره. زما نوم ګل احمد دی. زه د 15 ناحیې اوسېدونکی یم د اجارب د کوڅې او ډېر زیات خوشحاله یم چې ما ته دلته د کار زمینه برابره شوې ده او د ښاروالۍ څخه مو هیله او توقع دا ده چې دغسې بېرغونې ته دوام ورکړي. موږ ډېر خوشحاله یو او دلته ډېر بیروبار و، دوړې وې، خلک ورسره په عذابه د دې کوڅو سره. نو موږ ډېر خوشحاله یو د ښاروالۍ د دغه اقدام څخه. ډېره زیاته مننه ځینې کوو او توقع او هیله هم دا ده چې دغسې بېرغونې ته ډېره توجه وکړي او ډېر پام وکړي. زما نوم عبدالرازق دی. دلته ډبې ځای به و، په ژمي به اوبه ولاړې وې، دوړې به وې په دوبي. هېڅ شی نه سرپکلی، نه رخشا، نه موټرګاټ، نه داسې زرنج. بیخي به مو وارو ته خطا. اوس شکر الحمدلله وسایي ده. د ګلونو یې اروا د میسورۍ د هما د سپوږمۍ د شپې سوما دا وطن زما زما دا وطن زما زما وطن دې زما افغانستان وطن دې زما